سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ 13مه چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 21 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. کابل ته د اسلامي نړۍ د پیوستون سازمان مشر سفر. د اسلامي امارت رئیس الوزرا په ګډون یې له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدنه کې د اسلامي نړۍ د پیوستون سازمان په شورا او ټولو لویو کنفرانسونو کې د افغان علماو د ګډون غوښتنه وکړه. د اسلامي امارت له لوري په غزه کې د اسرائیلي رژیم لخوا د فلسطینیانو د وژنې غندنه. اسلامي امارت په غزه کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د اسرائیلو بریدونه وغندل. او د غزې په تړانګه کې پر فلسطینیانو د اسرائیلي ځواکونو بمباري. یوازې د تیرې ورځې په بریدونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. او په جنوبي سوریه کې د السویدا په ولایت کې د جولای له 14مې راهیسې روانو نښتو کې د وژل شویو شمېر 1119 تنو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د اسلامي نړۍ د پیوستون سازمان له رئیس شیخ ډاکټر محمد بن کریم العیسی په مشرۍ پلاوي سره چې په رسمي سفر کابل ته راغلی و وکتل. په دې کتنه کې د اسلامي نړۍ د پیوستون سازمان مشر وویل چې اړتیا د افغانستان له دنیا سره یو ځای او په ګډه مخته تګ وکړي. او په وینا یې دوی د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي د اسلامي نړۍ د پیوستون سازمان په شورا او ټولو لویو کنفرانسونو کې د افغان علماو د ګډون غوښتنه وکړه. د اسلامي امارت رئیس الوزرا د یاد سازمان له رئیس وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه په استفادې د حج فریضې د ادا کولو لپاره د افغان حاجیانو د سهم د زیاتوالي غوښتنه له اړوندو چارواکو سره مطرح کړي. نوموړي په فلسطین کې د صهیونیستي رژیم له لوري د اسلامي نړۍ پر چوپتیا نیوکه وکړه. دغه راز د اسلامي نړۍ د پیوستون سازمان مشر د خپل سفر په ترڅ کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره هم ولیدل. په دې ناسته کې په افغانستان کې پر وروستیو پرمختګونو د اسلامي نړۍ پر یووالي او ورپېښو ننګونو هر اړخیزې خبرې وشوې. مولوي امیر خان متقي همداراز له اسلامي نړۍ سره په ګڼو برخو کې د افغانستان د حکومت پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. اسلامي امارت په غزه کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د اسرائیلو بریدونه وغندل. اسلامي امارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت یو ځل بیا د اسرائیلي رژیم ظلمونه په ملکي خلکو د لوږې او کلابندۍ فشار پر ښځو او ماشومانو بمبار کول او شهیدانول په کلکو ټکو غندي. اسلامي امارت په غزه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلي صهیونیستانو ظالمانه یرغل، وحشت، سختې لوږې، تندې او وحشیانه بمبارونو باندې خواشیني څرګنده کړه. او له اسلامي نړۍ او نورو موثره جهتونو یې وغوښتل چې ژر تر ژره د غزې مظلومو ماشومانو او ښځو ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره لاره هواره کړي او هلته روان ظلم پای ته ورسوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سید محسن نقوي او مل پلاوي سره لیدنه کې پر دوه اړخیزه همکاري خبرې کړې دي. سراج الدین حقانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخولو او د ښې همکارۍ لپاره د زمینې په مساعدولو کې د داسې سفرونه ګټور وبلل. نوموړي له افغان کډوالو او بندیانو سره د ښه چلند او اړینو اسانتیاو په رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د امنیت او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې دوه اړخیزه همکاري اړینه وبلله او په دې ساحو کې د ګډو همکاریو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. نقوي زیاته کړه چې سوداګرو او عامو خلکو ته به لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او ژمنه یې وکړه چې د ستونزو په حل کې به په مشترکه توګه کار کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس د ورلد ویژن نړیوالې موسسې له سلاکار او مل پلاوي سره ولیدل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص پرون د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه موسسې له سلاکار اړون او ورسره پلاوي سره په خپل کاري دفتر کې د لیدنې پر مهال دواړو خواوو د چاپیریالي همکاریو، اقلیمي بدلون او د پایدارو پرمختیایي پروژو د پلي کېدو پر امکاناتو خبرې وکړې. د یادې موسسې پلاوي د اقلیم او چاپیریال په برخه کې
د وروستیو پرمختګونو، تګلارو او سیمه ییزو همکاریو د یادونې ترڅنګ وویل چې دوی چمتو دي د امکان تر کچې له اسلامي امارت سره همکاري پراخه کړي. خالص د یادې موسسې سربیره د نړیوالو ادارو او موسسو د علمي، تخنیکي او مالي همکاریو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه چې افغانستان د اقلیمي بدلون، وچکالۍ، د طبیعي منابعو د ضایع کېدو او د چاپیریال د ککړتیا له کبله جدي هڅو ته اړتیا لري او دا ډول نړیوالې ادارې کولی شي د افغان ملت اغیزمن او پایدار ملاتړ وکړي. دغه راز دواړو لوریو ژمنه وکړه چې د متقابله همکاریو د پیاوړتیا لپاره به ګډ تخنیکي ټیمونه جوړ او د مشخصو پروژو د طرحې او پلي کېدو کار ته دوام ورکړي. روغتیا وزارت د هیواد په کچه د پولیو واکسین دریم فرعي ملي کمپاین له پیلېدو خبر ورکړی دی. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل ویلي چې د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو ادارو په ملاتړ د 2015 زیږدیز کال لپاره د پولیو واکسین دریم فرعي ملي کمپاین پیل کړ. د نوموړي په وینا دغه کمپاین د هیواد په مرکزي، سویل، ختیځ، لویدیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځې حوزې د 19 ولایتونو 178 ولسوالیو کې د جولای له 21 تر 24 پورې پلي کېږي چې په ترڅ کې به یې شاوخوا 6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نوموړي تایید کړه چې د مهال په هیواد کې د پولیو ویروس شته او د عامه روغتیا وزارت یې پر وړاندې مبارزې ته بشپړ چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونیسف په خپل راپور کې ویلي و سره له دې چې پولیو په نړیواله کچه له منځه وړل شوې خو لا هم په افغانستان او پاکستان کې موجوده ده او دا دوه هیوادونه د پولیو د ویروس د دوام سیمه جوړوي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. له شبنم وزیرینه په مننه چې د هیواد له وروستیو پیښو یې خبر کړو. اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. اسرائیلي ځواکونو پر غزې تازه بریدونه کړي. اسرائیلي ځواکونو د غزې تړانګې پر بېلابېلو سیمو تازه بمباري کړې چې یوازې د تېرې ورځې په بریدونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. له وژل شویو څخه 9 تنه هغه کسان وو چې د خوراکي مرستو تمه یې لرله او د زیکیم له لارې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د غزې روغتیا وزارت وایي په تېرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 19 تنه د لوږې له امله مړه شوي چې دا د بشري ناورین نوی پړاو ګڼل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اسرائیلو بریدونه بشردوستانه هڅې سخت ګواښي او خلک له لوږې مري. د جنوبي غزې په خان یونس کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې په یوه خیمه کې یې پناه اخیستې وه په اسرائیلي برید کې ووژل شول. له دې بریدونو سره هممهاله د اسلامي نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لاریونونو زور اخیستی. د تونس، عراق، ترکیې، مراکش، لبنان او رام الله په ګډون زرګونه لاریونیان د غزې د محاصرې پر ضد سړکونو ته وتلي دي. بل لور ته اسرائیلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جاناتان ویټال ته د ویزې تمدید رد کړی ځکه هغه په غزه کې د ناورین اړوند حقایقو څرګندولو جرأت کړی و. دغه راز د یکشنبې په ورځ پاپلیو یو ځل بیا د جګړې پر وحشت نیوکه وکړه او د غزې په کاتولیک کلیسا د اسرائیلي برید له امله یې ژوره خواشیني وښوده. په جنوبي سوریه کې د سویدا په ولایت کې د جولای له 14 راهیسې روانو نښتو کې د وژل شویو شمېر 1119 تنو ته رسېدلی چې پکې 298 ملکي وګړي هم شامل دي. د راپورونو له مخې 420 تنه د دروزي ملیشو غړي، 354 حکومتي سرتېري، 21 عرب قبیلوي جنګیالي او 19 نور امنیتي ځواکونه د نښتو یا په اسرائیلي هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د دروزي مشر شیخ الهجري پلویانو ته د دمشق د حکومت یو مرستندوی کاروان هم درولی و چې له امله یې چارواکو دا کار تحریک کوونکی بللی دی. بنګلادیش کې د یوې الوتکې لوېدو له امله 19 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په بنګلادیش کې د هوایي ځواک یوه روزنیزه الوتکه د ډکې ښار په اوتارا سیمه کې د مایلسټون ښوونځي او کالج پر ودانۍ راپرېوتې. پیښه نن دوشنبه غرمه رامنځته شوه چې له امله یې د یو زده کوونکي په ګډون لږ تر لږه 19 تنه مړه او له 50 زیات ماشومان او لویان ټپیان شول. د بنګلادیش هیواد موقت مشر محمد یونس د پیښې د څېړنې امر کړی او د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې ژمنه کړې. یا د پیښه یوه میاشت وروسته له هغې شوې چې د هند په احمد آباد کې یوه مسافر وړونکې الوتکه راپرېوته او 240 کسان یې ووژل. په بلجیم کې 2 اسرائیلي سرتېري د غزې د جګړې له امله د جنګي جرمونو په تور ونیول شول.
دغه دوه اسرایلي سرتیري له هغې وروسته ونیول شول چې دوه بلجیمي خیریه ټولنو یې په ضد عریضه وکړه او د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو کارپوهي یې هم په ضد د قانوني ګام اخیستلو غږ وکړ. د بلجیم فدرالي پولیسو دغه دوه اسرایلي سرتیري په غزه کې د جنگي جرمونو د ترسره کولو په جرم نیولي دي. دا نیونه له هغه شکایت وروسته شوې چې د هند رجب په نوم بنسټ او د نړیوال قانوني اقدام شبکې په نوم بلې ټولنې په ګډه له فدرالي څارنوالۍ سره ثبت کړی و. د هند رجب بنسټ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه دوه کسان د بلجیم د بوم ښار د ټوماورلینډ موسیقي فستیوال د ګډون لپاره راغلي وو او همدلته د پولیسو له لوري په څرګند ډول او د قاطع ځواک ښودلو سره ونیول شول. دا پرمختګ د قانون د پلي کولو په برخه کې یو مهم ګام دی. دواړو بنسټونو ویلي دا ښیي چې بلجیم د نړیوال قانون پر بنسټ خپل صلاحیت پیژندلی او دا ادعاوې له لازمي جدیت سره ارزوي. د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته دغه کسان رسما وپوښتل شول او له هغې وروسته خوشي شول، خو فدرالي څارنوالۍ تایید کړی چې جنایي څېړنه اوس پیل شوې ده. په داسې وخت کې چې ډېر حکومتونه چوپ پاتې دي، دا اقدام یو ښکاره پیغام ورکوي. که نړیوالو جرمونو ته معتبر شواهد موجود وي، باید قانوني ځواب ورکړل شي، نه سیاسي بې پروایي. د یادونې ده چې دا شکایت تېره اونۍ د هند رجب بنسټ او نړیوال قانوني اقدام شبکې له لوري ثبت شوی و، چې پکې دوی ویلي له قوي شواهدو سره ښیي چې یاد اسرائیلي سرتیري د غزې په بریدونو کې د جنگي جرمونو مسؤلین دي. 15 تنه د اندونیزیا د سولاوسي ساحلونو ته نږدې د کښتۍ په اورلګېدنه کې مړه شوي دي. د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په اوبو کې یو مسافر وړونکې کښتۍ د اور په لمبو کې سوځېدلې، چې له امله یې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پیښه د یکشنبې په ماښام رامنځته شوې او چارواکي وایي ژر تر ژره یې د ژغورنې عملیات پیل کړي. د اندونیزیا ساحلي ځواکونو چې د پیښې له لیدو سره یې سم غبرګون وښود، زیاتره سپاره کسان ژغورلي دي. راپورونه ښیي چې د کښتۍ دننه شاوخوا 40 تنه سپاره وو، چې ډیری یې له مرګ ژغورل شوي دي. د سمندري چارو مسؤلینو ویلي څېړنې روانې دي او له دې وروسته به د مسافر وړونکو کښتیو لپاره د خوندیتوب معیارونه لا پسې سخت کړي. او د پای خبر همدا چې په بلوچستان کې د دوه قبایلو ترمنځ نښته کې 6 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د بلوچستان ایالت په قلعه عبدالله ولسوالۍ کې د دوه قبایلو ترمنځ د ځمکې پر سر د شخړې له امله وسله نښته شوې، چې پایله کې 6 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. پیښه د یکشنبې په ورځ د توت اډه په سیمه کې رامنځته شوې، چې پکې د بادوان او اورکزیو قبایل ښکېل وو. راپورونه وایي نښته د درنو وسلو په کارولو سره شوې او دواړو لوریو یو بل باندې سخت بریدونه کړي دي. د نښتې له امله د سیمې بازارونه تړل شوي او امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول لیوز او فرینټرکور سیمې ته رسېدلي او وضعیت یې تر کنټرول لاندې راوستی. ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي، چې ځینې یې د سختو ټپونو له امله کوټې ته انتقال شوي دي. زموږ بهراني خبرونه همدومره و. د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې ولرئ. له اوزیر سفینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د شپږیزه کرکټ لیګ لسم پړاو سیالیو په لړ کې د امو لوبډلې بندې امیر ته او مس عینک بیا د بوست لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لیګ کې نن 2 لوبې ترسره شوې. لومړۍ لوبه د بندې امیر خمارانو او امو نهنګانو ترمنځ او دویمه د مس عینک اتلانو او بوست ساتونکو ترمنځ وشوه، چې لومړۍ لوبه امو او دویمه لوبه مس عینک وګټله. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټپال کرکټ سیالۍ د پوپل ستورو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې پوپل ستورو لوبډلې د 8 ویکټو په توپیر خپل سیالۍ همدرد ستورو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولۍ وګټله. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې لوبغاړي سالم محمد محمدي د سنوکر اتلولۍ د 6 بالونو په برخه کې خپل کویټي سیال ته د 4 نمرو، بحریني سیال 4-0 او سکاټلینډي سیال ته د 4-3 نمرو په توپیر ماتې ورکړه او حذفي پړاو ته ووت. دغه سیالۍ د ماسټر او 6 بالونو په 2 جلا برخو کې ترسره کیږي، چې د افغانستان په استازولۍ له لویانو څخه سالم محمد محمدي او له نویو ځوانانو څخه احمد نومان نومان پکې ګډون لري. یادې سیالۍ د 15 هیوادونو په ګډون د روانې میلادي میاشتې پر 14مه د بحرین هیواد په کوربتو په منامه ښار کې پیل شوي او د همدې میاشتې تر 15مې نیټې به دوام وکړي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار سلطاني کمپ کې د 13 پهلوانانو ترمنځ د سامبو کوروش دوستانه سیالۍ وشوې، چې یوه ورځ یې دوام وکړ. یادې سیالۍ چې د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې، په پایله کې د 15 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې.
نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.